السلام علیکم ستړي مسئ دوستانو. نن به درته یو څه معلومات د SOP په اړه باندې درکړم او مطمئنه یم چې تاسو د SOP په اړه باندې ډېر اورېدلی دی. SOP یعنې SOP ځکه چې د پروډکشن ټولې اکټیویټیانې او فعالیتونه داسې دي چې بې له یو منظم لارښود څخه د هغو تطبیق ډېر زیات سخت دی. او انشاءالله نن به زه کوشش وکړم چې ستاسې هغه معلومات چې تاسو د SOP په اړه باندې لرئ په هغه کې کوشش وکړم چې یو څه زیاتونه وکړم، یو څه نور اضافه معلومات ستاسو سره شریک کړم. نو راځئ پر SOP باندې خبرې کوو. ښه نو ځو مخته او پر SOP باندې خبرې کوو. د SOP پوره شکل چې دی هغه سټنډرډ اپریټینګ پروسیجرز دی او په پښتو کې کیدای شي د دې لپاره مختلفې ترجمې شتون ولري، خو زما په نظر باندې د چارو ترسره کولو لپاره معیاري لارښود یا هم خالي معیاري لارښود کیدای شي کفایت وکړي. SOP د څه شي؟ دا د فعالیتونو ترسره کولو لپاره یو لارښود دی. په دې لارښود کې لیکلي لارښوونې او مرحلې شته، یعنې د هر اکټیویټي یا فعالیت دپاره سټیپونه شته، تشریح شوي دي، واضح شوي دي. دغه لیکلي لارښوونې او مرحلې زموږ سره کومک کوي یا د هغه کسانو چې په دې برخه کې یا په یو مشخص سکتور کې کار کوي کومک کوي تر څو مشخص فعالیتونه او چارې په ثابت، مؤثره او خوندي ډول سره ترسره کړي. ځکه چې دوی ته هر څه لیکل شوي دي، هر څه ورته واضح شوي دي، د هغو وضاحتونو او مرحلو په رعایتولو، تطبیقولو او د هغه مطابق مخته تګ سره دوی څه کوي؟ دوی هغه مشخص فعالیتونه په خورا مؤثره ډول تطبیقي یا ترسره کوي. دغه SOP چې ده د دې دپاره تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړونده فعالیتونه او دندې په منظم ډول او د اصولو په رڼا کې ترسره کیږي. راځو پر دې باندې خبرې کوو چې SOP ولې مهمه ده، ولې باید د هرې اکټیویټي یا فعالیت دپاره موږ یو لنډ لارښود ولرو. ګټې یې دا دي: اول دا چې د خدماتو د برابرولو او د وړاندې کولو کوم سیستم چې دی هغه به ثابته وي، ثبات به موجود وي، په منظم ډول به هغه اکټیویټي یا فعالیت ترسره کیږي. د SOP د شتون او لرلو بله فایده دا ده چې د کارونو کیفیت سمیږي، هر څوک په خپل کار باندې پوهیږي او خپل کار په صحیح ډول باندې ترسره کوي. په کافي اندازه باندې وضاحت د اکټیویټي په اړه باندې په SOP کې ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې معلومه خبره ده چې د کار کیفیت به ښه کیږي. کله چې کیفیت ښه شو د هغه څخه وروسته معلومه خبره ده چې اکاونټیبلټي کچه هم ورسره لوړیږي، نو کیفیت او حساب ورکونه دواړه ډاډمنیږي. درېیمه ګټه دا ده چې دا د کارکوونکو او د مراجعینو یا هغه زموږ ستاسې بینیفیشري چې دی د هغوی ساتنه او خوندیتوب ډاډمنوي، یقیني کوي، ځکه چې د هر چا حق په اصطلاح باندې رول و نقش واضح دی، ذکر شوی دی، څوک کوم مسؤلیت لري، کوم اکټیویټي ترسره کوي، د مراجعینو لپاره کوم امکانات، کوم حقوق، کوم امتیازات څه شته څه نشته، یعنې ټول هلته واضح او تشریح شوي دي. او ترڅنګ یې کوم کسان چې په هغه سکتور کې کار کوي د هغوی مسؤلیتونه او د دندو وضاحت چې دی په SOP-یانو کې شته. فرض کړه که موږ د کیس منیجمنټ په اړه باندې خبرې کوو، د کیس منیجمنټ په SOP کې کیس ورکر، فرض کړه کیس ورکر سوپروایزر، کیس کوارډینیټر یا کیس منیجر، د دې ټولو کسانو مسؤلیتونه ذکر شوي دي او د دوی د دندو په اړه باندې هلته کافي معلومات شته. دا یې بله ګټه ده، ځکه دوی پوه کوي چې زه کوم مسؤلیتونه لرم، کومه زما دنده ده، څه باید ترسره کړم. او SOP بله ګټه دا ده چې د اشتباهاتو مخه نیسي، ځکه چې ستا سره کومک کوي تر څو چې خپل فعالیت او کار او دنده او مسؤلیت وپېژنې. او بله دا ده چې موږ هلته مخکې وویل چې د هر اکټیویټي دپاره مرحلې شته، یعنې هغه سټیپونه ټول تشریح شوي دي. کله چې سټیپونه تشریح شوي وي نو بیا خو اشتباه صورت نه نیسي. او بله خبره دا چې د هر ډول خطرونو مخه نیسي. نو دا د SOP بله ګټه یا فایده ده. او ترڅنګ یې SOP د نوي کارکوونکو لپاره د روزنې یو وسیله ده. په اکثره مؤسساتو کې موندلي چې کله یو نوی کس په یو مشخص سکتور کې استخدامیږي، دوی اول څه وایي؟
وایي دې کس د ایسوپیانو یو کاپي ورکوي، یعنې چې تر څو دی یې مطالعه کړي او د ده مطالعه د ده دا مطالعه د ده لپاره لکه ټریننګ دا رقم دی، ځکه دی د ټولې اکټیویټي جوړښت د ترسره کولو خپله دندې مسؤلیتونه د سوپروایزر د ټولو په اړه باندې په کافي اندازه معلومات ترلاسه کوي. کله چې دی وروسته عملي ټریننګ ته داخلیږي یا د ټریننګ ورکول کېږي په هغه وخت کې د په وړتیاو کې ډېر فرق راغلی وي، معلومات یې ډېر سوي وي. په ایسوپیانو کې معمولا کم شیان شامل دي. فرق کې انجو تر انجو، ارګان تر ارګان، اکټیویټي تر اکټیویټي پورې فرق کې، خو معمولا دا شیان پکښې کوي. اول دا دی چې دغه ایسوپي د کومې اکټیویټي لپاره جوړه شوې د هغې اکټیویټي هدف پکښې کوي. فرض مثال کې د کیس منیجمنت لپاره د کیس منیجمنت د اهداف په اړه باندې په کافي اندازه معلومات هلته شتون لري، او څوک مسؤله دي، کم کسان دي چې هلته مختلف مسؤلیتونه لري، او د کار ترسره کولو لپاره کومې مرحلې شته، اول باید څه وسي، دوم څه وسي، دریم، څلورم همداسې مخته، او د اکټیویټیانو ترسره کولو لپاره مشخص ټایم لاینز ته وخت شته، او کوم اسناد باید د اکټیویټي تطبیق او ترسره کولو په جریان کې راټول سي، او د هغو څخه مطلب د هغو ډاکومنټیشن وسي، په صحیح ځای کې وساتل سي. دا ټول محرمیت او خوندیتوب لپاره جلا برخه به پکښې کي. د محرمیت اصول به ټول پکښې تشریح سوي وي، او دوی هغه کسان چې په دې برخه کار کوي، دوی چې کله د ایسوپي مطالعه کوي، دوی به هغه د محرمیت اړوند په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کوي او احتیاط به کوي. او بل د ریفرو د راپور ورکونې په اړه باندې په کافي اندازې معلومات په ایسوپیانو کې شته. په پروټیکشن کې لکه مخکې چې ما ورته وویل، کیدای شي د هر اکټیویټي لپاره یا د هر فعالیت لپاره موږ تاسې یو مشخص لارښود ولرو، ځکه چې دا بیا هغه اکټیویټي یا فعالیت ترسره کوي. فرض کړه که یو ارګان په جی بي وي کې کیس منیجمنت کوي، نو معلومه خبره ده چې دوی به د جی بي وي کیس منیجمنت لپاره یو ایسوپي ولري، او دغسې مثلا د ماشومانو اړوند د ځورونې د ریپورټ ورکولو لپاره به مشخصه ایسوپي موجوده وي، د ریفر دپاره به وي، او دغسې د ډیټا یا معلوماتو خوندیتوب لپاره. ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دا معلومات درته مؤثره او ګټور تمام شوي. په بل ویډیو کې پر دې باندې خبرې کوو چې یو ایسوپي څنګه جوړیږي، کوم مرحلې دي چې باید موږ هغه ترسره کړو تر څو وکولی شو یو ښه، مؤثره او ګټوره ایسوپي د خپل مشخص اکټیویټي یا فعالیت لپاره ولرو. اللهم مل شه، ښې چارې.